نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جناب رئيس، جناب دكتور صاحب رئيس إجرائية قاضي القضاة، د دولت اراکینو، د مجلسینو مشرانو، دلته ناست درنو مشرانو، درنو عزیزانو، خوندو، دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د خبرو طریقه یو څه بیله ده، او هغه دا دی چې زه دا مشکل چې اوس دی دا څنګه حل کوو، څنګه د دولت تر شا درېدلی شي. او چې کله موږ د اتم د ثور خبره کوو، ضرور به د اووم د ثور هم یادورې کوو. او هغه په دې معنا چې یو داسې حالت پر دې ملک راغی چې د یو زیات نفوس د دې ملک قرباني شو، او د هغو قربانیانو څخه یو ځای زما فامیل دی، او دا تاسې اکثریت یاست، او د مملکت اکثریت دی. هغه داسې یو حالت راغی چې زه پر هغه باندې بحث نه کوم، زه د هغه نتیجه چې اوس موږ څه باید وکړو پر هغه باندې را بنا کوم. هغه دا چې زه هغه ظلمونه وو، تکلیفونه وو چې څنګه مثلا زه خپله په دې مزنګ و پلي چرخې کې و کوټکل په وویل هغه ټول یوې خواته پرېږدو. خو هغه لیست چې هالند کې نشر سو، که تاسې ورته وګورئ نو په هغه کې نوشته دي چې فلانی قتل سو، جرم یې دا و چې د افغان ملت غړی و، جرم یې دا و نماز، ملا، فیودال، دغه رقم شان تاسیس کرده غرب. دا ګرد د جرم او د قتل قطعي دلیلونه وه چې چا په غرب کې یو د هغو څه زه وم د غرب کې تعلیم کړی دی، هغه باید مړ شي. په حقیقت کې دا مخور قومي مشر دا ټول قوم ته یو نوع چلنج او حالات داسې راغله چې د ملک یو ثلث مهاجرت ته مجبور شو. د دنیا په تاریخ کې عزیزانو دومره مهاجرت نه دی سوی لکه په افغانستان کې جوړ. د هند و پاکستان په ویش کې تر موږ ډېر خلک مهاجر شوه، خو د نفوس په تناسب 1% هم نه وه. د بنګلادیش په جنګ کې ډېر خلک مهاجر شوه، د نفوس په تناسب هیڅ نه زموږ په شان نه وه. د هندوچین په جنګ کې ډېر خلک مهاجر شوه، خو یو ثلث د مملکت دا په دنیا کې نه دی مهاجر شوی، او زموږ دا مهاجر شو. د دې نتیجه څه شوه؟ خپل ملت په لوی لاس د حریصو همسایګانو غېږ ته ور واچول شو. د هغه ټولو ظلمونه یو طرف ته چې وسوه، موږ قرباني یو، خلک اپروچ سوه، له منځه ولاړه، بې سرپناه سوه. دا چې زموږ ملت د حریصو همسایګانو لمنې ته ور واچول سو، دا خیانت د تاریخ نابخښونکی خیانت. چې ستا د کور دیوالونه یې مات کړه، دروازه ماته سوه، هر سګور، هر سپی و پیشي راغله ستا په کور ته راغله. د ځکه خو دیوال نه لرې، دروازه نسته. هر چا خپل زباله، انبار او کچره په دې ځای کې په دې کور کې واچول. عابرین چې هم پر لارې تېرېده هغوی راتله، دلته یې قضای حاجت کاوه. او کرار ستا داسې حالت راغی چې بیا تا دا کور جوړاوه چا نه پرېښولی، او اوس یې نه پرېږدي. دا ځکه چې دا د هغه نتیجه ده. د دغه ظلم په مقابل کې قوم راپورته سو، دا ملت راپورته سو، او د الله اکبر په چغې همدا نظام بدل کړي، او د هغه تر شا غټ طاقت یې بدل کړي. زه شعارونه نه ورکوم، احساساتي خبرې نه درته کوم چې یو لوی حماسه وسوه، هغه به نور خلکو تشریح کړه، او زه هغه نتایج وایم.
دا یو عظیم باب د تاریخ و، دا یو لوی شاهکار و، دا یو عظیم کار و چې وسو چې څنګه یو ملت راپورته سي په تش لاس. زما خپله په یاد دي زه امریکې ته ولاړم د جهاد په سر کې او ما برژنسکي ولیدی چې هغه د کارتر مشاور و او ما کوشش کاوه چې دوی قانع کړم چې افغانستان سره کومک وکړي. برژنسکي راته وویل چې نه، افغانستان ولاړی روس چې هر فیل دی چې پښه یې کښېښول نو لاس یې راتېدل کړي چې ګرینډ انډر د فیټ تر پښو لاندې هر څه تباه کوي. افغانستان ولاړی، پاکستان راټینګول پکار دي. دا دغه وویل چې زموږ دغه حال دی کومک. نو هغه وویل چې افغانستان افغانستان ولاړی، پاکستان راټینګول پکار دي. خو دا ملت ودرېدی، دا ټوله منصوبه یې سرچپه کړه او هغه یې ناکامه کړه او افغانستان جهاد کامیاب سو او سرلوړی سو. بیا چې موږ ودرېدو خو طبعا بیا خلکو لاسونه راکړي، دا ځکه چې بیا خو په د دوی فایدې مې وې راپېښې کړي. خو جهاد چې کامیاب سو ولې یو سم حکومت جوړ نه سو؟ یو خو دا دی چې همسایهګانو چې کمونیسټانو ستا دیوالونه او دروازې ماتې کړې وې، بیا دغه کنډواله کور چا همسایهګانو نه پرېښود چې جوړ سي. دا ځکه چې کچره و د زبالې ځای و. بیا به خر غویی چیرې درولی؟ خر غویی خو باید دلته ودرېږي، دا ځکه چې خو دارو دیوال نه لري. د دوی چرګان به چیرې ګرځي؟ خو همدلته باید وګرځي، دارو دیوال نه لري. په دې ترتیب دا وسوه. خو د جهاد په رهبرانو کې هم دا کفایت نه و چې زه د هغو ملګری وم. هغه سیاسي بصیرت هم په موږ کې متاسفانه نه و چې د نن ورځې د ذلت څخه یې دا د جهاد رهبران خلاص کړي وای. دا د نن ذلت سره دوی نه وای مخامخ شي. د دوی اختلافاتو طالب را پیدا کړي. زما بالکل په یاد دي چې دا طالبان هم د جهاد مشرانو تقویه کول. چا به فرشتې ورته ویل، چا به وطني تحریک ورته وایه، چا به څه کول. او د کندهار لوی کل اردو هم همدې مشرانو طالبانو ته ورتسلیم کړي. 22,000 میله توپک، په 100 ټانکونه، یو علم تیارې همدې د جهاد رهبرانو د خپل یو بل د اختلاف په وجه طالب ته په لاس ورکړي. طالب هم د تیر تجربو څخه اتفاق نه واخیستی، نه د کمونیسټانو څخه واخیستی او نه د مجاهدینو څخه واخیستی. د اسلامي نظام پر ځای ملاشایي قایمه کړه او د هغه آیات مطابق خلاف کار وکړي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وزیر زراعت ملا، وزیر صحت ملا، وزیر پلانۍ ملا، وزیر معدن ملا شاهین قایمه سو. نتیجه یې دا سو. نتیجه دا سوه چې په هغه د انذار، هغه د خطر زنګ چې پیغمبر ورته ویلی و صلی الله علیه وسلم چې کار نااهلو ته وسپارل سي، فانتظر ساعه، د قیامت انتظار وکړي. هر څوک، هر دولت چې کار نااهلو ته وسپاري، هر دولت چې کار نه اهلو ته وسپاري، هغه د دننه څخه وبېرېږي د نسبت و دښمن ته. هغه په خپله په حقیقت کې د دننه څخه خوړل کېږي، همدغه یې خوري. د ځکه چې دا فانتظر ساعه د پیغمبر علیه السلام قول دی چې ته به د قیامت انتظار کوې. پر طالب قیامت راغی، نوی حکومت راغی، خارجانو سره پخواني مجاهدین راغلي یو تعداد. هغو بیا د تاریخ څخه پند وانخیست او بیا یې یو داسې حکومت جوړ نه کړی سوای یا چا ورته پرې نه ښول چې هغه د دې ملت ممثل وي. هغه طالبان چې مات سوه، انډیوالانو زه تاسو ته سمې خبرې کوم، طالبان مات سوه او وزر یې کاوه، دغسې غوږونه نیولي وه چې موږ مات سو، ولاړو حکومت موږ پرېږدئ په د خپلو کورو کې چې ژوند وکړو. کرزي صاحب ما ته چې اوس به زما خبرې اوري، هغه ما ته وویل چې ما ته راغله
او ویې ویل چې موږ په حکومت کې هم چوکۍ نه غواړو خو په کورونو کې مو پرېږدئ. موږ موقع ورنه کړو، موږ پرې نه شولو. ما ته د کندهار والیانو ویلي دي چې په اوس راغله چې دې پاکستان ته موږ مه احتیاجوئ، موږ موقع ورنه کړو. ما ته دلته ناست دی د خالد پښتون د کندهار وکیل 14 کسه په کوټه کې ورته ورغلي وه د طالبانو مشران چې اوس یې نوم نه درته اخلم، کېدای شي دلته ناست وي، کوټې ته هم تښتېدلي وه، فراره سوي وه، ارامه هم ناست وه. ورته ویې ویل چې دا پاکستان موږ نه غواړو ژوند وکړو، دا پاکستان سره موږ تجربه لرو، د خدای په لحاظ حکومت کې هم چوکۍ نه غواړو، په دا وطن کې مو پرېږدو. ول ما راوستل او دلته امریکایانو ته چې مې په معرفي کړه دا د خالد پښتون ناست دی، زه دا خبرې کوم، هغو بوتله ګوانتانامو او بګرام ته او کلونه یې بندیان کړل. دې نظام صحوه وکړه. دا د وطن خلک وه، که خلکیان هم وه د وطن، که مجاهدین وه، که طالبان وه. نظام ورچا راغلی، یو سم وسیع حکومت جوړ سوی وی، نه وشو. بعضو خو حتی د طالب په نوم د پښتون د وهلو پروژه مخته بیول چې پښتون باید ختم سي، پښتون ووهل سي، پښتون وځپل سي. دا ځکه چې د دوی په لاس د ناټو سوټۍ ورغلی و او د ناټو په سوټۍ پښتون وه. دا صحوه وکړه، دا غلط کار دی. زه په دې پوهېږم دوستانو، دې نظام کې لاسراوړنې شته، دې نظام کې کار شوی دی، خو په دې نظام کې بې عدالتي هم شته. دغه چې یو څوک وایي چې زه د سولې دپاره د لاسته راوړنو نه تېرېږم، زه وایم چې دا بې عدالتي هم قابل تحمل نه ده. 15 کاله پر پښتانه جنګ تحمیل دی. پنځلس کاله پښتون د تعلیمه محروم دی. د دایکنډي څه 6,500 کسانو سږ کال و کانکور ته امتحان ورکړی و او د لوی تاریخي کندهار څخه 21 څوک. دا تر قیامته تحمل کیږي نه. دا پښتون په دولت کې د خپل تعداد په تناسب هیڅ فرصت نه لري. جناب رئیس صاحب، جناب ډاکټر صاحب عبدالله، زما د زړه سر یاست. دا عدالت، دا بې عدالتي دوام نشي پیدا کولی. راغلو ودې ته چې څه باید وشي. زه په حیث د یو سپین ږیري، په حیث ستاسې د دوستانو، په حیث د دې چې ستاسې سره په دغه سنګر کې درسره ناست یم، زه ستاسې سره خپله تجربه شریکوم. دا کور دیوالونه ماتې دي، د دې کور دروازې ماتې دي. دا خلک همسایهګان نور تاسې د دروازو دیوال ته جوړولو ته نه پرېږدي. خو دا ملک تر قیامته په جنګ کې هم ژوند نشي کولی. 15 کاله یا 50 کاله، 100 کاله، څو کاله جنګ او د نورو اجنده تر کومه وخته پورې مخته بیول دي. جنګ پر موږ تحمیل دي. کوچنیان هم نه دي، هر څوک پوهېږي چې څوک د چا تر شا ولاړ دي، څوک یې دا جنګ څوک مخته بیایي، څنګه کوي. هېڅ ما ته دا په کار نه ده چې زه تاسو ته دا خبرې وکړم. موږ ټول سره پوه یو. اوس لار د حل شته. ښه، تاسو خو اوبه نه لرئ، زه بې آبه یم. خو دوی فکر کوي چې وایي اوبه ورنکړو خبرې به ژر بس کړي. ډېر بسومې، مهرباني صاحب، مهرباني. عرض مې دا دی چې موږ عرض مې دا دی چې موږ اوس د سولې په ارتباط څه وکړو. د دولت تاسو مشران یاست، خپل نظامي قواوې به تقویه کوئ. زما خبرې واورئ، دوستانو خبرې واورئ.
د نظامي قوه به قوي کوي ځکه چې دا د وطن دفاع ده، دا ستاسو د دې نظام دفاع ده. لکن په دې خبره باندې هم به یقین لري چې دا جنگ دا ملک دا جنگ تر قیامته نشي تحمل کولی. د جنگ په زور دا نظام نشي ساتلی، دا نظام ساتل کیږي نه. تاسو به خپل نظامي قوت لري، د مذاکراتو کې به په قوت کښېنئ، ولې دا به په ذهن کې وي چې دا جنگ به حتمي ختموي. هغه چاته چې پرون تاسې عذر یې درته کاوه موقع مو نه ورکول، نن هغه اوس قوت دی. زه یې فیصدي نه وایم چې څونه فیصدي مځکه به یې په لاس کې، خو یو فیصدي مځکه یې په لاس کې ده. ته به وده ته په قدرت کې شراکت ورکوې. دلته داسې کسان په دې قدرت کې شریک دي چې په توقع کې تر طالبانو ډېر خراب دي. که سوله په قانون اساسي په تعدیل راځي، دې تعذیر شي. قانون اساسي بې له هغه تعدیل غواړي. که سوله د یو چوکۍ په ویش کېږي، تعدیل ورته حاضر شي. دا ملک ته سوله راولي، دا قوم باندې رحم وکړي. راغلو سوله په حیث د یو کس د سپین ږیري چې په سوله کې لویه تجربه لرم، او دلته خلک ناست دي چې کله دلته جنګونه وه ما په کښې کې د سولې کار کاوه. زه بین المللي تجربه هم لرم، نورو ملکو ته هم د سولې لپاره تللی یم. زه د کرزي صاحب سره چې کومې خبرې مې کړې وې تاسو ته د سولې لپاره وایم. کرزي صاحب ته مې وویل چې د دې طالب سره کښېنه. هغه ویل زه نه کښېنم، طالب د پاکستان ګوډاګی دی. ما ورته ویل چې دا خبره مه کوه، موږ ټول ګټان یو، په هر څه پوهېږو. که ته ووایې چې زه د طالب سره نه کښېنم، هغه د پاکستان ګوډاګی دی، زه د پاکستان سره کښېنم، هغه به تا ته بل مسله خبره وکړي، هغه وایي زه د امریکا سره کښېنم، ستا سره نه کښېنم. پس تاسو دواړه د خپل مملکت سرنوشت په حقیقت کې د پاکستان او امریکا لاس کې ورکوي. ته دی نفی کوي د پاکستان سرنوشت ولوي او هغه یې نفی کوي امریکا ته. پس د افغانستان سرنوشت په لوی لاس امریکا او پاکستان ته ورسپارل کېږي چې زموږ سرنوشت وټاکي. نه، دا کار مه کوه. زما عرض تاسو دوه مشرانو ته دا دی، دا ټولو دوستانو ته دا دی چې پاکستان ته تر اوسه چې مو څه کړي دي موږ یې تاییدوو. تر اوسه تاسو پاکستان ته مراجعه کړې ده، پاکستان مو ټسټ کړی دی، امتحان مو کړی دی، هغه ته موږ یې تاییدوو. لیکن اوس خو هغه مرحله تېره شوه، اوس نور پاکستان ته مراجعه پکار نه ده، خپل ملت ته مراجعه پکار ده، خپل قوم ته مراجعه پکار ده. دغه چې په دې ملک کې موږ سپین ږیري لرو، مشران لرو، د عزت خلک لرو، علما لرو، درانه خلک لرو چې خیر غواړي د دې ملت، په هغو اعتماد وکړي. یو منځګړیتوب دغه شورای عالي وساتئ په حیث د ادرس د حکومت، خو په دې ملت کې خلکو ته موقع ورکړي، موږ کومک ترسره کړو چې منځګړیتوب رامنځته شي. ستاسو د طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، پاکستان او امریکا دې تر شا وي. دغه امتیاز چې پاکستان ته ورکوي دا طالب ته ورکړه، دغه طالب چې امتیاز امریکا ته ورکوي تا ته دې درکړي. دا مسله دې حل شي. موږ په دې لار کې مرسته درسره کوو. تاسو کوشش وکړئ چې خارجیان تر شا روان کړئ، هسې نه چې تاسو په خارجیانو پسې روان یاست او دا ملت په اعتماد کې واخلئ. همدا کار کېږي. موږ تر اوسه موږ دا کار هېڅ په ګټه نه دی چې موږ خپل منافع د خارجي د همسایګانو دنیا سره هماهنګي کړو، بلکې دا په کار ده چې د دنیا منافع او د همسایګانو منافع د خپلو منافعو سره هماهنګي کړو. او دا کار موږ درته کوو. دا کار په دا ملت کې دی. موږ په اصول لرو، موږ د جرګو اصول لرو، موږ پوهېږو چې څنګه وکړو. دا پاکستان به تاسو ته اړ وي.
دا دنیا به تاسو ته اړ وي، دا به بیا ستاسو تر شا ځي. اوس چې تاسو ورته عذر کوئ هغوی به تاسو ته راځي، خو د خدای په لحاظ پر دې ملت اعتماد وکړئ، دې ملت ته په عزت وګورئ او دا فکر وکړئ چې دا سوله باید په هر قیمت راسي. د سولې قیمت تر هر بل چې لوړ دی او په هیڅ عنوان باندې د سولې مخ نیول جایز نه دي. موږ په دې لار کې ستاسو سره مرسته کوو، موږ ستاسو ورونه یو، په یو کښتۍ کې سپاره یو. الله پاک دې پر تاسو رحم وکړي، الله پاک دې په دې ملت رحم وکړي. ډېر تشکر. زما